السلام علیکم ویور چې کوم ځای کې د غم خبر وي کوم ځای کې د خفګان خبر وي نو هغه د اسلامي دنیا سره تعلق ساتي. د ایرانی صدر د هلیکاپټر حادثه او د هغه شهادت د عالم اسلام لپاره یو ډیره لویه المیه ده. د رئیس د وفات سره نه صرف ایران د یو لیډر نه محروم شو بلکې ټوله دنیا د یو مضبوط او قابل لیډر نه محروم شوه. په خاص توګه باندې حماس، حزب الله او حوثي باغیان د یو ډیر مضبوط دوست نه محروم شو. د فلسطین اسرائیل جنگ او د میډل ایسټ سیاست یو ځل بیا نوی رخ اختیار کړو. دلته د دې خبرې هم قوي امکان دی چې د رئیسي په قتل کې د بهرني قوتونو هم لاس موجود وي. ناظرین، ابراهیم رئیسی د ایران موجوده صدر او یو مقبول لیډر و. په 2021 کې صدارتي الیکشن ګټلی و. صدر ابراهیم رئیسی په 19 تاریخ باندې د اتوار په ورځ باندې د آذربایجان په بارډر باندې موجود د یو ډیم افتتاح ته تللی و. په دې موقع باندې د آذربایجان صدر الهام علیوف هم د سره موجود و. په ډیر خوشګوار موډ کې د ډیم افتتاحي سیشن هم وشو او د دې نه بعد د دواړو ملکونو په تعلق او پرمختګ باندې هم خبرې وشوې. سیشن چې کله ختم شو او رئیس واپس شو نو د سره دوه هلیکاپټرې نورې هم موجود وي. دغه هلیکاپټرې چې کله د مشرقي آذربایجان چې د ایران صوبه ده د هغې د جولفا په مقام باندې د یو ځنګلي علاقې نه تېرېدې نو د دې د کنټرول ټاور سره او د نورو هلیکاپټرو سره رابطه منقطع شوه. تر ډیره وخته پورې دغه هلیکاپټر لاپته هم او ډیرو ملکونو په دغه ریسکي اپریشن کې حصه هم واخیسته. چې کله دغه هلیکاپټر پیدا شو نو دا پته ولګېده چې د خراب موسم د وجې نه د حادثې شکار شوی دی. چې په دغه پیښه کې د ایران صدر، وزیر خارجه او د مشرقي آذربایجان گورنر سره د نورو ملګرو هم وفات شوي دي. دغسې د ایرانی صدر آخري رسومات به په تبریز کې ادا کیږي او د دې نه بعد به خپل ابایي ښار مشهد ته منتقل کیږي. ناظرین، د ملک وایس پریزیډنټ د اکټینګ پریزیډنټ عہده سنبال کړه. دغه پریزیډنټ، سپیکر اف پارلیمنت او هیډ اف جوډیشري به د آئین مطابق په 50 ورځو کې دننه د صدارت لپاره انتخابات کوي. ناظرینو، سوال دا پیدا کیږي چې ولې دوه هلیکاپټرې خرابې نشوې او صرف د رئیسي هلیکاپټر خراب شو. که موسم خراب وی نو پکار وه چې نورو هلیکاپټرو هم لار بدله کړې وې یا یې هارډ لینډینګ کړی وی. د دې نه علاوه دغه امریکي ساخته هلیکاپټر دومره مضبوط وي او په دې کې دوه انجنې هم لګېدلې وي تر دې چې دا د هر قسمه مقاصدو دپاره او د جنگي مقاصدو دپاره هم استعمالیږي او د جاپان کوسټل ګاډي اوس هم د مختلف مقاصدو دپاره استعمالوي. نو د دې باوجود دغه هلیکاپټر ولې د موسم د خرابۍ شکار شو؟ د دې سره سره دا هم ممکنه ده چې په اسلامي دنیا کې کله هم چا د امریکې نه ده منل یا یې د هغو مخالفت کړی دی نو د هغو انجام د ټولې دنیا مخې ته دی، لکه صدام حسین، معمر قذافي، کنګ فیصل او ذوالفقار علي بټو وغیره. او ایران خو ډایرکټ په دې ورځو کې د اسرائیل او امریکا سره د حماس، حزب الله او د حوثي باغیانو په شکل کې په جنگ باندې هم دی. د دې نه مخکې هم اسرائیلو د ایران ډیر ښه او قابل کسان ټارګټ کړي دي چې په دغه کې یو اټمي ساینسدان محسن فخریزاد شامل دی. د دې نه علاوه پکې یو ډیر اهم فوجي کمانډر قاسم سلیماني هم شامل دی. د دې سره سره د آذربایجان هم د اسرائیلو سره ډیر زیات ښه تعلقات دي او د اسرائیلو ډیرې کمپنیانې اوس هم په آذربایجان کې موجود دي او هلته کار کوي. نو دې خبرې هم ډیر شکوک او شبهات جوړ کړي دي. خو تحقیقات جاری دي نو د دې متعلق څه خبره کول هم قبل از وقت دي. د دې حادثې او د دې حادثې د اثراتو به په فیوچر کې پته لګي.